دا یو کس چې ایم پی ای ایم ان ای یا ناظم جوړ شي نو دی بیا ډېر زیات واشروم کې وي چې څوک د تکال کوي کم ځای دی اجي واشروم کې دی کم ځای دی په دې غر ته ختلې نو دا ته وایي چې واشروم کې ډېر وخت راوي که بهر یې نه مړه داسې دا هماوه که نه په آغاز کې چې زه د نورو امنګانو په شان یم چې یا زه به واشروم کې ما یا زه بیزي ما یا امن ای بوده دی یا امن ای څه ټایم نشته وایي ما ته وکړه چې ما دا پی ټی ایل که مقرره کړي که نه زه به د خان صاحب دپاره اسلام آباد ډي جي او ته کسان راولم دلته به اسمبلی مخې ته راولم موجوده کم لیډرشپ چې دی هغوی تاسو ته هغه مقام نه درکوي کم مقام چې تاسو غواړئ یا کم مقام تاسو حق لرئ ما چې کله هله راوستو ما د خپل ورور دپاره د انصاف او د خپل ورور سره ما د عمران خان دپاره د انصاف ناربازي په پارلمنټ هاوس کې وکړله خو د اوسه پورې دوی موږ اکسپټ کوي نه موږ له موقع نه راکوي نو اوس موږ هم حیران یو چې یاره څه وجه ده چې موږ دواړه ټکټ یې وګټلې موږ رالو اوس هم موږ د خان صاحب نارې وو او موږ له دیو موقع نه راکوي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم تاسو ګورئ پښتون غږ او زه یم ستاسو کوربه فرهاد خان او په دې ټایم باندې زما سره د خیبر پښتونخوا درون تکړه ملګری د باجوړ اوسیدونکي او د اس طرف محتاج نه دی په ډېر لږ وخت کې دوی ډېر زیات ځان له فینس پیدا کړل او اسې د ټولو نه ګران کار چې وي هغه دا وي چې د خلکو په زړونو کې د عوام په زړونو کې خپل ځان له ځای پیدا کول دا ډېر مشکل کار دی عمران خان صاحب چې څنګه د دنیا په هر یوه سیمه کې عمران خان صاحب ځان له فینس جوړ کړي دي دغه شانتې د هغوی کم چې ټایګرز دي هغوی په ډېر لږ وخت کې مینا پیدا کړه محبت پیدا کړه موږ به خبرې کوو د چا سره د مبارک زیب سره او د مبارک زیب تعارف چې دی ریحان زیب الله دې وبخي الله تعالی دې ورته جنتونه ورکړي په ډېر لږ وخت کې هغه هم ځان له یو ډېر ښایسته یو لوی مقام جوړ کړی او د عوام په زړه کې دا لوی مقام جوړول دا آسان کار نه دی خو نن موږ ناست یو د ریحان زیب صاحب په حواله سره به هم یو څو خبرې کوو چې زما په مایند کې دي خو مبارک زیب صاحب چې دی زموږ د نیشنل اسمبلی ممبر دی نو راځئ چې ګپ ورسره ولګو السلام علیکم جی وعلیکم السلام فرهاد بھائی څنګه خیر دی الحمدلله ښه دا راته ووایه جی چې ریحان زیب صاحب چې دی یو ځلې بیا وامه الله تعالی دې جنتونه نصیب کړي او چا چې دا ظلم کړی الله دې ورله سزا ورکړي دا راته ووایه چې هغه پرسنالټي به ریحان زیب صاحب ډېر زیات خیال ساته خو د هغه دننه چې کوم د هغه زړه و هغه ساده سړی و ما ته چا ویلي چې مبارک زیب چې دی ساده دی خو دی لږ لږ ماډرن دی شکریہ فرهاد بھائی ستاسو او د پوره ټیم چې راغلی نو ریحان زیب خو الریډي هغه ګراوند اوس په میډیا موجود ده که نه چې هغه څنګه ژوند تېر کړی دی ریحان داسې کې د نیت د زړه نه صفا و او چې د زړه نه صفا یې که نه باقي د معاملې چې کوم ځای کې پاسه نه بیا کېږي نو نیت یې صفا و او الله پاک ورسره و په هر ډګر په هر که په سیاسي ګام کې وی که نور پرسنل لایف کې وی نو بس الله تعالی اوس او بس ډېر ښکلی ژوند یې درکړی و په دې غریبۍ کې دا راته ووایئ چې ستاسو تعلق چې دی هغه د خانانو د فیملی سره دی که نه د عام غریبې میډل کلاس زموږ تعلق خو د میډل کلاس سره دی او مړه دنیا میډل ګوره ډېر تکړه نن سبا ښه دا بالکل د غریب چې کمی که نه دا میډل کلاس موږ هغې ته وایو چې ګاډی او نارمل کور لري او ښه بینک بیلنس لري یعنې چې بینک بیلنس هر څه ښه تکړه و د خیره که وګورې که نه سبا خانان وایي مړه زه غریب سړی یم د هغې مین وجه هم دا چې یاره غریب سړی په معاشره کې قدر د خانان هم ډېر دي هم زموږ مؤسس دي چا خبرې نه کوو خو دا غریب داسې که نه دی دغسې وایي ځکه چې خلک هم په خوشحالېږي چې یو مقام ته ورسوي مړه زموږ شان غریب سړی دی ریحان زیب به که مړه زموږ شان غریب سړی دی هر چا به ویل بس لاړی حالانکې غټ خانان هم لدي نوابان هم لدي خو چې د ریحان زیب کیس راغلی که نه نن هدا پورې ریحان زیب په دې میډیا هم چلېږي ریحان زیب که ګرو قبر لی ورشم قبر یې د نن هدا پورې خلک راځي حالانکې دا څلورمه میاشت روانه ده نو د غریب سړی اوس دغه ډېر دي خلک وایي چې یو مقام ته ورسي که نه وایي زموږ په شان غریب سړی دی د هر انسان یو ایم وي په لایف کې ستاسو د حادثه چې ده دا تاسو ته په ماشومتیا چا ویلي چې بچې ایم ان ای به جوړېږي د نیشنل اسمبلی ممبر به جوړېږي ډېر غټ پروټوکول به او دولت به عیش عشرت به دا تاسو ته چا ویلي دي دغه امید زموږ د ریحان زیب نه و ځکه چې هغه سیاسي و که نه هغې سټرګل محنت هم دې لپاره کوي چې زه به ایم ان ای ایم پی ای جوړ شم د باجوړ رقم خدمت به وکړم خو زما په خپله هم داسې امید نه و چې یاره زه به ایم ان ای جوړېږم خو د ریحان زیب هغه سټرګل دی هغه محنت دی که نه هغه د بدامنۍ شکار شو د هغې کوم ګراوند چې و هغه ماته پاتې شو او د باجوړ ما د خوب خبره وکړه څه خوب مو داسې لیدلی او اکثر داسې وي داسې څه کرشمه وشي یا څوک لاس وګوري او بچې ستا په قسمت کې خو د اسمبلی ممبرشپ دی ستا په قسمت کې خو د پوره دنیا وزټ دی داسې چا نه دي ویلي نه نه داسې هېڅ هم نه دي هېري هغه خوب هم نه لیدلی خو د ریحان زیب نه امید و چې یار دا به ایم ان ای پی کېږي ځکه چې هغه کې کوالټي وه هغه قابل و هغه په سیسټم کې پاتې شوی و موږ هم د هغې څخه پاتې شوي وو سیاسي وو خو خیر هغه خو هغه پرسنالټي وه که نه دا راته ووایئ چې د فیملی څومره ممبرز یې مطلب څومره رونه خویندې د خیره سره
منګه پنځورونه یو استاد ور پاتې شو او درې مخويندې دي ماشاءالله. ها دا راته ووایي چې د باجوړ خلکو دا اچانک چې تاسو ته شروع کې الیکشن تاسو کولو نو هغه وخت کې تاسو د پاکستان تحریک انصاف نه ټیکټ نو میلاو شوی او بیا دوباره هم چې د ریحان زیب صاحب د حادثه وشوه هغه شهید شو د هغې نه پس هم تاسو ته ټیکټ میلاو نه شو او تاسو بیا دا اراده څنګه وکړه دا د چا وینا وه دا د چا تاسو ته ښودنه وه چې تاسو له به آزاد الیکشن ته ودرېږئ داسې ده فرحات بھائی زمونږ پارټي خو پی ټی آی ده ریحان زیب آلریډي وایي ټیکټ ته شو شوی که نه جی. مونږ اورو بیا پکې هغه د بدامنۍ شکار شو بیا د ریحان زیب د واقعې نه بعد مونږ هغې پارټۍ ته کېناستو چې یار د ریحان زیب یو لوی سټرګل دی محنت دی مونږ له ټیکټ راکوي خیر په عین باندې د ریحان زیب فوکس د ټیکټ رانه کو بیا مونږ لاړو هلته قام ته کېناستو چې دا سیسټم دی مونږ له خو پارټي ټیکټ نه راکوي نو قام د باجوړ ډېر غیرتي خلک دی بس هغه د چا دغه ته نه ګوري چې یاره د بینک بیلنس او د سګاوې نشته دا بس هغه همیشه د مظلوم خاندان سره مرسته کړې ده نو زموږ سره ودرېدل ویل چې یاره که تاسو له پارټي ټیکټ درنه کړي قام خو څوک نشي دا کولی که نه قام داسې ولاړ دی او قام را باندې اعتماد وکړو ډېر په غټ ډېر سره علامه ده که ما له پارټۍ راکولې ما له پي کې راکوو اول یې خو راکوم نو چې راکوم ما له پي کې راکولې نو نن به زما دومره عزت وي نن به دومره ریسپیکټ وي دا ټول د قام هغه عزت دی هغې محنت دی هغې دغه دی ووټ بیلنس هغه پاور دی چې ما راکو زینه په دې لوی مقابله اړم یو جهان مننه مونږ خو د مبارک زیب صاحب یو جهان مننه کوو چې د دوی ډېر زیات مصروفه ژوند دی په دې حواله سره هم خبرې کوو جی ګرانو عزتمندو څنګه چې مبارک زیب صاحب وویل چې زه الیکشن ته ودرېدم او زما د علاقې د باجوړ عزتمندو عوام ما له ډېره زیاته مینه راکړه ما ډېر زیات لیډ واغسته مولانا رومي فرمایي ډېر زیات عزت ډېر زیات دولت ډېر زیات مال جوهرات دا انسان تباه کوي که مینج نه کی دا راته ووایي جی زما مولانا رومي صاحب دا خبره کونډیټ کول مطلب دا راته ووایي چې تاسو به دا مینټین کړی شئ دا دومره عزت او بیا به الله دولت هم درکوي شهرت هم راکوي ډېر خلک داسې وي چې هغه مینټین نه کړی شي جي داسې دا فرحات بھائی ته چې الله دې مقام ته رسولی یم که نه ما له به اوس الله پاک طاقت هم راکوي ما کې به سټم هم را پیدا کوي او انشاءالله دا زما امید هم دی بل زما سیاست چې کوم دی که نه دا د دې نور ډېر ایزي دی ځکه چې مونږ هغه سمپتي ووټ دی همدردۍ ووټ دی زمونږ نه کوو به مونږ به خلکو روډونه هم کوو سود به هم کوو هر څه به کوو خو لکه بحیثیت نورې مینې په ما باندې قام دومره دغه نه زور به راباندې نه راوړي هغوی چې یاره مونږ تاسو له سمپتي په بیس باندې ووټ درکړی د همدردۍ بیا به انشاءالله مونږ د ریحان زیب مشن دی که نه د باجوړ خدمت زما د خبرې مطلب دا دی چې ډېر زیات دولت دا سړی مغرور کوي غرور راځي انسان کې ډېر زیات دولت ډېر زیات عزت زما د خبرې مطلب دا دی او تاسو به اورېدلی هم وي دا یو کس چې ایم پی ای ایم این ای یا ناظم جوړ شي نو دی بیا ډېر زیات واشروم کې وي چې څوک دته کال کوي کم ځای دی اجي واشروم کې دی کم ځای دی جي غر ته ختلی نو دا راته ووایي چې واشروم کې ډېر وخت تېروئ که بهر یې نه مړه داسې تا دا هم وویل که نه په آغاز کې چې زه د نورو ایم په شان نه یم چې یا زه به په واشروم کې یم یا زه بیزي یم یا ایم این ای صاحب بوده دی یا ایم این ای صاحب څه ټایم نشته وای ما ته یو کس وویل که نه وایي ته د دغه دوکانونو ابتدا له اوس مزه که نه ما ورته ویل ملګری یو خو په ما باندې ډبل احسان کوي یو د ریحان زیب نوم ژوندی ساتي بل مال هغه سیاسي دغه ده که نه خلک د دې هغه لپاره قسمه قسم منډه ترله کوي چې زما حالانکې زما بیا سیاسي اکټیویټي هم وشي هلته ملګري هم راشي هغې شکریه هم زه ادا کړم بل دا چې هغه د ریحان زیب نوم ژوندی اوسېده په نوم باندې دوکان کولول دا زما لپاره ډېره خبره ده د احساس خبره ده زه په هغې باندې ما ورته ډېر ډبل شکرګزار یم دې خلکو پاتې شو د بینک بیلنس مړه دنیا سم پانی دی دنیا چې د ریحان زیب غوندې ژوند پاتې شو که نه مونږ پکې څه شي او دنیا سم دوه ژوند دی خپل ژوند به تېروو انشاءالله دغه امید دی چې د ریحان زیب مشن مخکې ویسو په خپله ښه ژوند تېر کړو دوه پانی ژوند دی ښه ژوند مخ نه چې غټ پیسې پیدا کړو بس دومره بس په کم مقام چې ولاړ یو الحمدلله بالکل زبردست یو د الله نه پې لاک لږ راضي یو بس دومره به کوو چې بل ته به هم عزت ورکوو او بل خدمت به هم کوو دا باجوړ ډېره پسمانده علاقه ده انشاءالله د هغې په جذبه کې راوتلي زما سره ټیم دی غونډ ویل ایجوکیټډ دی انشاءالله او دغه زما دغه ټیم هم دا امید دی او زما د قام هم دا امید دی زما لپاره بس دعاګانې هم کوي چې به خپل مشن کې اوس الله کامیاب کړي دا راته ووایه ما مخکې مې یو خبره وکړله چې ریحان زیب صاحب چې کله هم د هغه د نوم عالم ډېر ښایسته ځوان و ډېر تکړه ځوان و او لایک ماډل و داسې پرسنالټي ډېرو کمو خلکو له الله تعالی ورکوي ریحان زیب وایي دلته به پینډۍ ته راتلو نو یو ملګري خبرې کوله هغه وایي زموږ دوکان ته راغلی و په ګاډي کې ناست و نو ما ته وایي چې دا څه چل دی نو ما ورته وایي چې جي خیرات دی نو وی راوړه دې که نه زه نه وې زه راځه چې ځو نو زه مخکې شم ریحان زیب راپسې را روان شو نو هلته کې مونږ پینډۍ ته کېناستېدو نو هغه خو یو ساده طبیعت انسان و او د دې وجې چې د هغه سره پوره عوام ولاړو نو ډېرو خلکو راته ویلي چې دا مبارک زیب چې دی د لږ ماډرن سټایل دی
دا زم د ریحان زیب ورورې ما ښه جي. هغه د ریحان زیب وینره پکې ده ښه خامخا لږ ته ته هم د ریحان زیب په شان بني وي هغه کې قابلیت و هغه کې کوالټي وه خو زم د هغې ورور ما انشاءالله د هغې په نقش قدم به ځم دا راته ووایي د خپلې علاقې او سپیشلی زمونږ د خیبر پښتونخوا د علاقې چې دي دا ډېر بیکورډ علاقې دي دوی چېرته ښه ورځ نه ده لیدلې دوی همیشه چې مونږ اورو جي پښتون قرباني ورکوي پښتون ډېر زیاتې سختې برداشت کړي ډېرې زیاتې ترخهګیري تېرې کړي دي د عوام تمه وه او دویم طرف ته که ګورو نو د عمران خان صاحب سره عوام بې کچه مینه کوي ډېره زیاته مینه کوي دا راته وایي چې تاسو به بدلېږئ خو نه د عوام هغه ایکسپیکټیشن چې دی به پوره کوئ د خیره انشاءالله ما ته د په آغاز کې بیل پارټي زموږ پارټي دا ریحان زیب په وینه ځای شوې ده ریحان زیب چې کوم ټیم کې شهید کېدو د هغې په غاړه کې د پي ټي آی موږ لرو چې کوم کمپین یې کوو هغه د پي ټي آی د جنډې نه کوو د عمران خان ویژن یې مخکې و هغه باندې غږ کوو چې یار د عمران خان ویژن فکر سوچ هغه مخکې ویسو نو انشاءالله دغه زموږ لیډر دی پي ټي آی زموږ پارټي ده ریحان زیب په وینه ورکړې ده ته ما ویل اوس به موږ کینو موږ پي ټي آی ته وایو چې یاره موږ ګوره موږ 3 ځله اګنور شو یو ریحان زیب ټکټ شو شوی هغه میچ شو دویم پکې ریحان زیب واقعه هغه نه بعد چې کوم دی بیا زموږ سره وشو اوس موږ ادوانه وګټل موږ له اوس انصاف راکوي موږ له پارټي کې خټه ودرا کوي موږ له بخ ریسپیکټ راکوي چې په عزت سره پارټي ته راشو د باجوړ قوم نه باندې لوي اعتماد کړي د اعتماد برقرار اوسه ځکه چې په انه کې خوستانه نو هغه د پاره ان شاء الله موږ خبر روان ده سي ارسه موږ له انصاف راکوي خدا نه خواسته عمران خان صاحب تاسو ته پته ده زندان کې دی او موجوده لیډرشپ چې دی په موجوده لیډرشپ کې ډېرې زیاتې جګړې دي مطلب حالات چې هغه شانتي دي هغه شانتي مینټین نه دي نو دا راته ووایي چې عمران خان صاحب لا دننه دی الله تعالی دې ډېر زر آزاد کړي خو چې ستاسو ایکسپیکټیشن پوره نه کړی شي یا په هغې کې ټایم وي نو تاسو به څه سټریټجي وي موږ به داسې کوو موږ د خان صاحب ورکړي یو څنګه چې تا ویل که نه بهر چې کومه پي ټي آی ده په دې کې هغه دغه روان دی بس دا یقین وکړه که زه د بله پي ټي آی وایم نو ګناهګاره پرې نه شم ځکه چې دی هغه ذاتیت او هغه سیسټم بل طرف ته پارټي روانه کړې ده خو زه الله د خیر کې انشاءالله به وخت فیصله کوي موږ به داسې کوو مشکلات به وي ځکه چې مشکلات خو موږ الرېډي مخکې نه تېر شو که نه نور به روان دي او زموږ سره الله تعالی هغه مرسته راسه ده موږ به انشاءالله الله پاک کامیابوي اوس چې کوم دی موږ الرېډي په انډیپنډنس بینچ باندې ناست یو په آزاد بینچ باندې موږ به ګورو موږ ورته وایو چې ټکټ به موږ له پي کې راکړې ځکه چې موږ 3 ځله اګنور شو که 3 ځله رانه کړې نو ګورې بیا به ځان زیاتې وکړي او دا وله موږ زه ورته ذمهواري هم ورکوم زه وله ګرنټي هم ورکوم چې زه ګټم خو تا زما نه هټ کې چاله ورکړو نو ګوره زه خپل کینډیډیټ به ودرو د خپل ټیم طرف نه ښه دا راته ووایي خپل کینډیډیټ بل رور ودروئ که نه اخوا دېخوا ملګرو کې قسم تیار کړی دی نو زموږ خو په ټیم کې 28 کینډیډیټ وو که نه باقي کې بیا لاس فیصله چې کوم دی 3 وشو هغه 3 نه چې بیا پای کې زموږ کزن او دوه زموږ د ټیم سینیر ممبر وو هغې بیا متفقه فیصله وکړه چې یار الرېډي هغه سیمپتي برقرار ده او همدردي هم ده او بل دا چې ریحان زموږ یو تره زوی یاده وکړه چې د ریحان په شا باندې ډېرې خدمات هم دي او بل دا چې دا ستاسو په سیستم کې مدري زما سیستم کې خیر ټول ودرېدل ټول زموږ د ټیم او بل زموږ ټیم داسې چې لکه دلته بحیثیت یو فیملي ځکه چې یو بل عزت او ریسپیکټ کوو نو انشاءالله هغه په مطابقه باندې ودرولې زموږ د تره زوی دی او زموږ پارټي ته ډیمانډ خو دي پارټي به ټکټ راکړي کرای نه کوو موږ به الیکشن وکړو بیا هم د خیر سره ګټو د آزاد بنچ بناستو چې کله خان صاحب راووتو اوس یو دی به وته باندې کې تاسو خبره وکړه د تره زوی د عمران خان صاحب نظریه پیژنئ هغوی چې څه وخت کې پرایم منسټر جوړ شو د هغې کزنس چې کوم دي زما ډېر ملګري هم دي وی ما ورته وویل چې جي مال هم سودا راکوي نو ما ورته وویل چې زه ستاسو وزیر اعظم یم که نه نو د هغوی خو سټریټجي دا ده چې زه فیملي نه پروموټ کوم بلکې زه علاقې په سطح به ګورم چې چا خدمات زیات دي هغه له به دا ټیکټ ریفر کوم هغه خو داسې ده چې لکه موږ له خو پارټي ټکټ نه ده راکړی که نه دا خو موږ د قام په پاور راغلي اوس موږ پارټي ته وو که نه چې موږ له ټکټ راکړه بل دې کې هغه دغه ځکه نه شي کېدی چې هغه 2 ټکټ چې په یو کور نه دي خانداني سیاست به چېرې اوس یو ورور بل راوالي چې کزن تاسو یادوئ نو هغه په یو کور نه ننوځي ما خو هغه که نه اوس خو موږ له پارټۍ دغه نه دی راکړی که نه موږ سره هیلپ هم نه دی کړی موږ الټی موږ مخالفت کړی خو موږ خو خان صاحب ورکړي یو اوس موږ د پارټۍ د سپورټ نه بغیر دوه سیټونه ګټلي دي نو اوس خو موږ په دې کې حق لرو که نه چې خو اوس خو موږ یو راکړې که نه ستاسو سپورټ نه هټ کې موږ ګټلي دي ستاسو ټکټ نه هټ کې موږ ګټلي دي چې چېرته تاسو ټکټ ورکړي هغه بېلې دي اوس چې کوم دی اوس ګراوند زمونږ دی موږ ګټلي دي دا چې کوم دی الیکشن کله شوی دی دا اوس چې کوم الیکشن روان دی د ریحان زیب وینه ده بس ګردش کې روان ده نو اوس چې کوم دی د حق زمونږ دی موږ له به راکوي خیر که هغې وایي چېرې تاسو خپل ترې زوي نو زموږ د ټیم بل یو هغې ته پام جمع کوي هغې ته به
دا راته ووایي جی ریحان زیب صاحب یا مبارک زیب صاحب تاسو ایم ان ای شوئ ممبر نیشنل اسمبلی او د کې پی سی ټو هم ستاسو سره دی او دا هم تاسو اکسپټ کوئ چې دا ټوله مینه د ریحان زیب او د ریحان زیب صاحب چې کومه مینه وه هغه د عمران خان صاحب سره نو هغه د باجوړ عوام دغه وکړو هغه ووټ یې ټول تاسو له راکړه دا راته ووایي تاسو د عمران خان صاحب سره په های کورټ کې خلک راغلي ایم پی ایم این ایز راځي د هغوی سره مرستې له راځي ورکرز راځي مبارک زیب چې د کله نه ایم این ای جوړ شوی موږ ته ښکاره شوی نه دی چې اډیاله جیل سایډ ته تللی وې چې هلته یې لږه ډېره همدردي شو کړې وې دا څه وجه ده منګه چې الیکشن وکړو په هغه دویمه درېیمه ورځ ما د خان سره ملاقات ډانو زه ویل رالمه موږ سره ملاقات کوو خو تا ته ما ویل دا بار چې کوم پی ټي آی ده دوی نه غواړي چې موږ د خان سره ملاو کړي اوس څه وجه ده که نه چې دوی زموږ د سیاست نه دوی ته خطره ده یا آیا ټیکټ یې موږ ته شو شوی وي دوی نه دي راکړي خو مین وجه همدغه کیدی شي موږ ته د خپل یا کوم موږ دا ګراوند ریالټي مو کتله د دې وجه هم دا کیدی چې خان صاحب موږ ته ټیکټ شو کړی و ځکه چې دا سینیئر قیادت موږ ته ډېر وینا وکړه چې ټیکټ الو تاسو شو شوی و خو دا بار چې کوم مافیا ده د دې وجه لږ میس مینجمنټ وجه لږ تاسو نه ټیکټ میس شوی دی اوس دیو وایي چې خان صاحب دیو ملاو شي نو خان صاحب ورته خامخا وایي چې یار تا خو ما ټیکټ درکړلی و نو هغه د وجې حالانکه موږ د خان صاحب ورکړي موږ به اډیاره ته هم ځو موږ به د خان صاحب دپاره په هر پلیټفارم باندې وځو چې تجاري کوم ځای ته روان دی په دغه پنجرو کې بند دی که نه انصاف دې ته میلاو شي ما اورېدلی و جي چې د عمران خان صاحب دپاره په د ثوابۍ کې هم درنه لګېدلې او دویمه ما اورېدلي دي د خیبر پښتونخوا ډېر درانه مشران دي او بهادر دي په دې کې هېڅ شک نشته زموږ د پښتون قوم مشرانو ډېر زیات تاریخ رقم کړی دی هغوی دا خبره موږ اورېدلې وه چې مبارک زیب الیکشن وګټي نو د باجوړ نه به یو غټه قافله راولي احتجاج به کوي او د عمران خان صاحب د ازادۍ دپاره هغه به کله موږ وینو چې حقیقي طور باندې تاسو د عمران خان صاحب دپاره اواز څنګه بلند کوئ دا بل اسمبلی کې اقبال ابری وی چې یاره تاسو به ځان اساسي کسان راولي او یو ځای ته راټولېږو د خان صاحب د انصاف دپاره ما ورته ویل مال تاسو به 80 راځي بدله 400 راولم ځکه چې ما کسان راځي په خپله خرچه راځي زه چې اسلام آباد ته اوس راځم که نه نو زما څخه خامخا د سروګی کساني نو د خلکو هغه مینه شته دی او دا مې ورته ویلي مال بلکل نه راولم زه به راځم د عمران خان دپاره که دیو په هر پلیټفارم باندې وځو چې که نه زه به خپل کسان راولم زه به خپل باجوړ راولم دا راته وعده کوم که دیو 40 راوسته زه به 80 راولم سوال دا دی دا کارکونس چې دي په دې ټایم ډېر زیات جذباتي دي هغوی وایي چې عمران خان صاحب باندې کم 200 کیسز چې وو هغه ټول فیک وو عدالتونو نه هم دوی ته انصاف نه میلاویږي مطلب کارکون دا غواړي چې مبارک زیب کم ایم این ای ایم پی ای هغه پاسي او موږ ورسره لاړ شو دا کریډټ ټول دا ایم این ای دا ایم پی ای والي نو چې کم عوام دا ایکسپیکټیشن لري چې دا ټول کریډټ دی مبارک زیب واخلي نو مبارک زیب ولې نه او چې ما د پی ټی ایل مقرره کی کنه زه به د خان صاحب لپاره اسلام آباد ډي جی او ته کسان راولم دلته به اسمبلی مخې ته راولم دا د شم راوستی ته زما فرض دی زمونږ لیډر دی خو چې څوک مقرره کی کنه هغه موږ یعنې که ستاسو مطلب دا دی چې موجوده کم لیډرشپ چې دی هغوی تاسو ته هغه مقام نه درکوي کم مقام چې تاسو غواړئ یا کم مقام تاسو حق لرئ ما چې کله حلف راوستو ما د خپل ورور دپاره د انصاف او د خپل ورور سره ما د عمران خان دپاره د انصاف ناربازي په پارلمنټ هاوس کې وکړله خو د اوسه پورې دوی موږ اکسپټ کوي نه موږ له موقع نه راکوي نو اوس موږ هم حیران یو چې یاره څه وجه ده چې موږ دواړه ټکټ یې وګټلې موږ رالو اوس موږ د خان صاحب نارې وو او موږ له دې موقع نه راکوي